د خالي په ورځ د پکتیکا په پوهنتون کې د افغانستان د کنګل شوې شتمنۍ په اړه د امریکا د ولسمشر جو بایډن د غیر عادلانه پریکړې په تړاو اعتراضیه علمي کنفرانس د ولایتي ادارې د استازو د یو شمېر اداري رئیسانو او د یاد پوهنتون د کاري غړو په ګډون کې وړاندې شو. د یاد پوهنتون رئیس په خپلو خبرو کې ویل چې هیڅ افغان د سپټمبر په پیښه کې ونډه نه ده اخیستې او دا بودیجه د دولتونو هم نه د افغانستان د ولس بودیجه ده. دا ملي بودیجه په هیڅ افغاني حکومت پورې اړه نه لري. یعنی دا بودیجه د افغانستان د اسلامي امارت نه بلکې د افغانستان د ملت بودیجه ده. نو امریکا حق نه لري چې د افغانستان د اسلامي امارت سره د دښمنۍ په بهانه دا بودیجه کنګل کړي. د دې پوهنتون د اقتصاد د برخې استادانو د کنفرانس ګډونوالو ته د افغانانو د کنګل شوې شتمنۍ په اړه هر اړخیز معلومات ورکړل او په اقتصادي اغیزې ورته خبرې وکړې. د دوی په خبره چې په بانکي سیستمونو کې هیڅ نړیوال قوانین داسې نه ایجابوي چې د یو هیواد ملي شتمنۍ د یو فرد لخوا کنګل شي. د دغه علمي کنفرانس موخه په عموم کې دوه دي. د دوه موخو لپاره دغه کنفرانس جوړ شوی ده. اوله موخه یې دا ده چې ګډونوال د کنګل شوې شتمنۍ په اړه معلومات ترلاسه کړي چې دا کومه شتمني ده، څومره ده، چیرې ساتل کیږي او ولې هلته ساتل کیږي. دویمه موخه مو دا ده چې ګډونوال د افغانستان په اقتصاد باندې د دغه شتمنۍ د کنګل کېدلو اغیزې وپېژني چې که چېرته دغه شتمني کنګل شي د افغانستان په اقتصاد باندې به کومې اغیزې وکړي. تاسو وګورئ د امریکا د ریزرو بانک قانون وګورئ، په هغې کې یو ماده داسې وجود نه لري چې هغې کې د یو هیواد رئیس جمهور د هیواد مشر راولاړ شي او د بل هیواد پر ریزرو کې د مداخله وکړي او هغه د تقسیم کړي. د پکتیکا والی د کنفرانس ګډونوالو ته په خپلو خبرو کې ویل چې د غربي نړۍ د حقوق او بشر شعارونه غولونکي دي او تاسو یې عملاً وینئ چې غرب د تاریخ په اوږدو کې د مظلومو انسانانو حقونه پایمال کړي دي. سره لګي چې ټول نړیوال دا نړۍ وایي د بشر حقوق او د بشر حقوق ته هغه یو ته یې هم پاملرنه ونه کړله. ولې الله فرمایي ان يسقفوا عليكم لا يرقبوا فيكم الا ولا ذمه. که دوی په تاسې باندې وس پیدا کړي، قدرت در باندې پیدا کړي، بیا نه عهد ژمنې ته ګوري او نه قانون او اساس ته ګوري. نیم کال پوره کېږي چې امریکا د افغانستان شاوخوا 9.5 میلیارده ملي شتمنۍ کنګل کړې ده. په داسې حال کې چې تېره اونۍ هم پکتیکاوالو د یو سوله ییز لاریون په ترڅ کې د بایډن دا پرېکړه وغندله.